د طرف نه نننې د پروګرام د غونډو جوړولو باندې شهاب شاهین ته او د هغې پوره ټیم ته زه مبارکباد پیش کوم او د هغو شکریه ادا کوم چې هغو نن په دې سواد کې د هغه خاوره ده چې دلته هغه دهشتګردي دلته هغه ظلم او ستم نن په هغې کې زمونږ دغه وروڼه مونږ ته دغه یو ګیدرینګ موقع مونږ له ورکړو زه د دې ډېر زیات شکریه ادا کوم عزتمندو بل زمونږ سره کم ریاض احمد حیران چې زمونږ سره نن ناست دی دلته نو یقینا زه هغې ته هم سلام پیش کوم چې هغې د سوات په دې علاقه کې چې کوم یتیمانانو او کوم په نشو عادت چې کوم د ظلمو چې دې کوم خدمت کوي یقینا زه ریاض احمد ته هم په دې موقع زه سلام پیش کوم او زه د ده شکریه ادا کوم عزتمندو خبرې اترې ډېر زیات وشو او زه د عوامي اشتر پارټۍ د طرف نه تاسو ټولو ته پته ده چې زمونږ کوم مشران چې دی زمونږ مشر ایمل ولی خان چې هغې د باچا خان مرکز د شاعرانو لپاره او د سنګرانو لپاره کولاو پرېښي دي او د هغې دروازې ستاسو لپاره هر ټایم کولاو دی عزتمندو او دې نه علاوه چې کوم ځای کې هم په سنګر باندې چې چېرته سخته راغلی دی میډیا باندې به تاسو دا خبره به تاسو دا ښکاري چې زمونږ مشران هلته تللی دی نو هغې هغه شیان دي چې خپل د وس مناسب هغې سره خپل هغه لاس اخلاص کړی دی دوستانو اوس خبرې ډېر زیات وشو خو یقینا شاعر خو زه نه یم خو دا شعرونه چې وایي څوک شاعران او ادیبان او سنګران دا مې ډېر زیات خوښي خو په دې حوالې سره زه به تاسو ته د غني خان بابا نظم یو دغه به ستاسو سره شریک کوم وایي ما ته د جنت کیسې ځان ته د دنیا حساب ما ته د جنت کیسې ځان ته د دنیا حساب دا دی عجیبه انصاف دا دی عجیبه کتاب زه به مستی سور کافر ته په هوش سپین مولا ما ته به فتوا عذاب تا ته به دوکه سواب ای د عدالت روا دا لوبه خو ورانه کا مونږ انسانانو ته نوې لار ودانه کا نور کسه کوي که نه نور کسه کوي که نه خلاص مو دې مولانا کا او ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره زیاته مننه د کالام سړی یم تاسو چې کوم عزت کوم مینه ماله ورکړو ملګرو له زما ورکړو ستاسو ډېره زیاته مهرباني ډېره مننه وسه